مهرباني ورور خپل مسلک نوم او پوښتنه مو مطرح کړئ. زما نوم رومیو دی او د یو نیټورک انجینر په صفت کار کوم. زما پوښتنه په دین کې د جهاد اړوند باندې ده. د ډیری فلپینیانو او غربیانو په نظر ډیری مسلمانان هغه څوک دي چې په نړۍ کې مشکلات رامنځته کوي. نو د جهاد له وجې جهاد تاسې په هغه وخت کې کوئ چې کله دین په خطره کې وي یا له منځه ځي. I'm not talking what your religious priest has told you. Can you point out one verse in the Bible which says که د مثال په ډول ووایم نو تاسې جهاد هغه وخت کوئ چې کله ستاسې دین په خطر کې وي. I am a student of comparative religion. There is not a single verse in the Bible saying that Jesus is the last messenger. موږ وینو نن سبا چې کوم جهاد کیږي دا د خلکو د بربادۍ لپاره دی. نو دوی ولې داسې کوي؟ که د یو مسلمان په صفت وایي، نو که د یو عیسوي په صفت وایم، موږ عیسویان ډېر سوله خوښ یو. جنګونو ته لارې برابروي، جنګونه کوي. All that he hears shall he speak, he shall glorify me. Now who is the spirit of truth? نو د جهاد په اړه باندې که تاسې راته ووایئ. ورو ډېره ښه پوښتنه وکړه او دی وویل چې مفهوم د جهاد څه ده په اسلام کې، او همدا ډول سره مسلمانان د دې لپاره جنګ کوي چې هغوی دین په خطره کې وي یا هم هغوی د صلح لپاره جنګ کوي. نو ته ماته دا ووایه، جهاد یو عربي کلمه ده او دا معنا جهده، یعنی کوشش کول او زیار باسل، کوشش کول. جهاد دا معنا چې ته مقاومت وکړي او کوښښ وکړي، او همدا ډول سره جهاد دا معنا چې د خپل نفس سره جهاد وکړي، او همدا ډول سره جهاد دا معنا چې ته ټولنې لپاره خدمت کړي او خدمت وکړي، دې ته کوشش وکړي. او جهاد دا معنا چې ته کوشش وکړي تر څو پورې چې خپل ځان دفاع وکړي په جنګ کې. او همدا ډول سره جهاد مین چې ته کوشش وکړي د جنګ په میدان کې د خپل ځان څخه دفاع او کوشش دې وکړي، او همدا جهاد معنا ده. جهاد یعنی په اکثره نورو کتابونو کې هم دي د نورو ادیانو، خو له بده مرغه چې رسنۍ چې ده اوس یې بله بڼه ورکړې ده. رسنۍ اوس یعنی جهاد ته مقدسه جګړه بڼه ورکړې ده، نوم یې ورته ورکړی، او چې دا په عربي کې معنا لري حرب مقدسه. دغه لغات حرب مقدسه چې دی دا نه په دې قرآن عظیم شان کې دا لغات ذکر شوی او نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې هم نه. نو مقدسه جګړه دا غلطه معنا په عربي کې یعنی د جهاد دوی تحمیل کړې ده. دغه لغات که شاته لاړ شي، عیسویانو چې هغه په تحمیلي ډول سره چې هغوی د عیسویت دین یعنی په خلکو باندې تطبیقوو، هغه وخت کې هم و. دغه په هغه وخت چې کله به عیسویانو غوښتل چې خلک به عیسویت ته رابلل، نو چا به که عیسویت دین نه قبلو هغه به یې وژل. نو دغه جهاد لغات هغه وخت کې هم یعنی هغه تحمیل کوونکو ته چې په زور به خلک عیسوي دین ته بلل، هغو دپاره استفاده شوی. خو له بده مرغه چې دغه لغات اوس یوازې مسلمانانو ته کارول کیږي. که ته چیرته یو عیسوي په بڼه باندې که ته شاته لاړ شې تاریخ وګورې، که ته په تاریخ کې وګورې، نو هغه کسان چې په دین کې یعنی زیات خلک وژلي دي هغه انسانانو هغه عیسویان ول. زه د تاریخ په اړه باندې غږیږم، نه ستا د فلپین په اړه باندې. خو اوس موږ خبره د حال په اړه باندې کوو. زه د حال په حالات باندې هم غږیږم. که ته زما مخکیني بحثونه واورې چې هغه د دې عنوان لاندې و چې جهاد او تروریزم، تر ټولو خطرناکه تروریست چې و هغه جورج بوش و، یو عیسوي. نو اوس جورج بوش لاړه، اوس اوباما راغلی دی. نو سم جورج بوش زموږ هم بد راځي، ډېر ښه، او په همدې خاطر فلپینیانو ډبولی هم و. ماشاءالله، زه در سره مینه لرم وروره. ښه، نو اوس راځو ستاسې پوښتنې ته. جهاد یعنی معنا کوشش او همت کول. نو جهاد فی سبیل الله دا معنا چې د الله جل جلاله په لار کې یعنی کوښښ کول. نو باید هر مسلمان دا کوښښ وکړي او جهاد وکړي، یعنی دا و چې زه لګیم دا یو جهاد کوم، یعنی د الله جل جلاله پیغام خلکو ته رسومه، دا یو جهاد زه کوښښ مې کومه. نو جهاد باید هر مسلمان تر سره کړي، هغه په خپل ژوند کې، په خپل کاري برخه کې، همدا ډول سره په خپل اعمالو کې باید جهاد هر مسلمان وکړي. نو دا باید د هر مسلمان فریضه ده چې هغوی باید کوښښ وکړي د الله جل په لار کې. نو په دې هیله ورور چې ځواب مو ترلاسه کړی اوسي. مهرباني ورور خپل مسلک نوم او پوښتنه مو مطرح کړئ.
زما نوم ویجا کمار دی او زه په یو نړیوال تولیدي شرکت کې تولیدي شرکت کې منیجر یم او ستاسې دغه لیکچرونو لړۍ او دغه د بیان ورکولو د طریقه مې ډېره خوښیږي. دغه د حوالو په اړه ستاسې دغه طرز مې ډېر خوښیږي چې تاسې د یو کتاب نه بل کتاب ته ورځئ او ډېر ښه مفصل بیان ورکوئ. ډېر زیات مې خوښیږي چې ستاسې بیانونه واورم. خو زما پوښتنه اوس د سولې په اړوند ده. که اوس وخت موږ نړۍ ته وګورو نو د نړۍ په هر ګوټ کې سوله پاشل شوې ده. ښه نو ستاسو په نظر په نړۍ کې بیرته څنګه سوله رامنځته شي؟ ورور پوښتنه وکړه چې سوله څنګه منځته راځي. نو هغه کسان چې سولې نارې وایي، ځینې کسان دي چې هغوی خپله یعنې جنګ منځته راوړي، چې د جنګ منځته راوړونکي چې هغوی سوله له منځه وړي. خو راځو ستاسې پوښتنې ته. تاسې وایي چې یعنې صلح څنګه منځته راشي، یعنې مشابهاً په اسلام کې که راشو نو اسلام چې دی هغه په عربي لغات کې سلام او سلم څخه ریښې څخه راخیستل شوی. سلام مین صلح او سلم دا معنی چې الله جل جلاله ته خپله رضا سپارل. تر ټولو بهترینه لاره چې صلح منځته راوړي نو دا چې الله جل جلاله ته خپله رضا وسپاري. یعنې دا چې که غواړې په دې جهان کې یا په دې نړۍ کې هم ته صلح ولري او په هغې نړۍ کې هم راحته اوسي نو خپله رضا الله جل جلاله ته وسپاره. دغه بحث چې کوم دی موږ یوازې د ادیانو په مابینځ کې بحث دی، یعنې د ادیانو تر مابینځه بحث کوو چې ټولو ادیانو په اړه باندې غږېږو. خو راځه چې په هغه څه باندې وغږېږو چې هغه د ټولو ادیانو تر مابینځه مشابهت لري، یعنې هغه نقطې چې هغه مشابه دي په هغو راځه وغږېږو. راځه دا چې څه نور مشابه دي او څنګه دا بل وخته پرېږدو. راځه یوازې دغه نقطه سره قبوله کړو چې الله جل جلاله یو دی، یعنې موږ او تاسې ټول خدای لرو چې هغه یو دی او د آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارښوونې تعقیب کړو. راځه چې د الله جل جلاله عبادت وکړو، راځه چې د هغه اطاعت وکړو. همدا ډول سره راځه چې زکات ورکړو، یعنې هغه څه کوم مقدار چې ټاکل شوی دی. او همدا ډول سره راځه چې الله جل جلاله ته سجده ولګو. که د الله رضا وي راځه چې حج ته لاړ شو. همدا ډول سره یعنې د شرابو څخه مخنیوی وکړو، د ګناهونو څخه مخنیوی وکړو. همدا ډول سره د قمار څخه مخنیوی وکړو، یعنې د هر ډول ګناهونو څخه باید ما ته مخنیوی وکړو. راځه دغه خو به شروع وي نو راځه چې الله خپله رضا الله جل جلاله ته وسپارو او همدا ډول سره ګناهونه ونه کړو. نو دا په دې سره به موږ او تاسې یعنې د داخلي او بهرني موږ او تاسې صلح به ترلاسه کړو. یعنې په دې نړۍ کې هم دا ډول سره په هغې نړۍ کې به هم صلح ترلاسه کړو. په دې هیله وروره چې دوام ترلاسه کړی اوسي. مهرباني ورور خپل مسلک نوم او پوښتنه مو مطرح کړئ. زما نوم سیوا دی. زه غواړم یو پوښتنه وکړم. زه په یو کمپنۍ کې کار کوم. زه ډېر خوشحاله یم چې دلته یم چې ستاسو خبرې اورم. تا د ادیانو مشابهت په اړه بحث وکړو. تا خپل په خبره کې ویل چې 100% د تقوا پیدا کول لپاره زه بالاخره په دې خبره پوه شوم چې اسلام 100% حقیقي دین ده. زه تا نه هیله کوم چې په دې اړه رڼا ډېره واچوې او په دې خبرې باندې نور بحث هم وکړې. دا زما آخري پوښتنه وه. ورور ویل چې ما بحثونه واورېدل. همدا ډول سره زه په دې نتیجه سره ورسېدم چې اسلام چې ده هغه 100% کامل دین ده. الحمدلله همداسې دی او هغه غواړي چې زه لږ رڼا پرې واچوم، لږ واضح کړم لکه څنګه چې دا یعنې عام بحث دی چې هغه مشابه څه ولري، یعنې دا چې خپله رضا الله جل جلاله ته سپارل دي. لکه څنګه چې مشر کاتب وویل چې آیا ته نه وایې چې اسلام تر ټولو کامل دین ده؟ زه وایم چې نه. نو ما ورته ویل چې نه، خپله رضا الله جل جلاله ته سپارل دا یو صحیح دین ده. ځکه چې شاید
ځینې وخت د اسلام لغت چې دی دې باندې صحیح پوه نه شي چې الله جل جلاله ته بهتره دا ده چې خپل رضا سپارل دا بهتره دین ده. نو که ته غواړې واضحا پوه شي دلته الله جل جلاله ډېر په واضح ډول سره په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي. سورت ال عمران 3 فصل 19 آیات کې ان دین عند الله الاسلام، یوازینی دین چې الله جل جلاله ته قبول دی هغه اسلام دی. په بل ځای کې الله جل جلاله په سورت ال عمران 3 فصل 15 کې فرمایي چې د اسلام ترڅنګ هر څوک بل دین قبول کړي او یا یې ومني هغه به یعنی د بایلونکو څخه وي، هغه به په هغې نړۍ کې خپله جزا ګوري. نو اسلام یعنی خپل رضا الله جل جلاله ته سپارل چې دا یوازینی دین دی چې کامل او تکمیل دی چې ټولو ادیانو همدا دین تدریس کړی دی او مخته راوړی دی. نو زه وروره تاسو نه پوښتنه کوم، نو تاسې په دې مطمئنه سئ چې اسلام تر ټولو بهتره دین دی؟ نو تاسې غواړئ چې اسلام قبول کړئ؟ زه په خدای باور لرم چې یو ده. ته په دې باور چې یو خدای دی؟ ته په دې باور چې خدای پاک کوم انځور نه لري او هغه هیڅ انځور نه لري؟ ښه، یوازې خدای. صحیح ده، خو زما پوښتنه دا وه چې عیسی علیه السلام آخري پیغمبر ده، مونږ د هغې اطاعت کوو. زه ستا د دین د کتابونو په اړه باندې خبرې نه کوم یا د انجیل په اړه باندې خبرې نه کوم، پوښتنه نه کومه. زه تا ته وایم چې یوه کلمه ته پیدا کوی شي په انجیل کې چې ویل شوي چې عیسی علیه السلام آخري پیغمبر دی؟ زه دومره په انجیل کې معلومات نه لرم. زه د ادیانو د مقایسې زده کوونکی یم چې ما ادیان اکثره مطالعه کړي دي. یوه کلمه نشته په انجیل کې چې ویل شوي اوسي چې عیسی علیه السلام آخري پیغمبر دی. په حقیقت تاسو ته ویل شوي چې ګوسپل آف جان کې 14 فصل 12 نه تر 14 آیاته پورې ما تاسو ته هر څه در ورسول، خو د دې نه وروسته تاسو د دې اطاعت نشئ کوئ. په راتلونکي کې یو پیغام راوړونکی راځي، د هغه اطاعت به تاسې کوئ. هغه د ځانه خبرې نشي کوئ، هغه چې څه اوري هغه وایي، هغه به ما ښې لارې ته لارښود کړي. نو کومه دي حقایق؟ کوم دین عیسی علیه السلام داسې بیان کړی دی؟ یوازې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، بل چا؟ او دلته په قرآن عظیم شان کې 25 ځلې عیسی علیه السلام په نوم باندې ذکر شوی دی. نو عیسی علیه السلام د یو پیغمبر د راتلو په اړه باندې خبر ورکوي او خبرې کوي، او دا پیغمبر بل څوک نه و بلکې اولین او آخرین پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و. په دې هیله ورور چې ځواب مو ترلاسه کړی اوسي. مهرباني ورور خپل مسلک نوم او پوښتنه مو مطرح کړئ. السلام علیکم، زما نوم موهن دی او زه دلته دنده ترسره کوم. تاسو ماته دا ووایئ چې قرآن د الله د طرف نه رالیږل شوی دی، دا تاسو څنګه په ثبوت رسوئ؟ ښه ورور زما نه پوښتنه وکړله چې څنګه زه دا په ثبوت یا په اثبات رسوی شم چې مقدس قرآن عظیم شان چې دی هغه د الله جل جلاله له طرف څخه ده. وروره ما یو وخت په دې باندې بحث هم کړی او درس مې ورکړی چې آیا قرآن عظیم شان د الله جل جلاله خبرې دي، چې تقریبا 2 ساعته و او همدا ډول سره یعنی د سوالونو ځوابونو برخه هم وه چې هغه څه باندې 2.5 ساعته و. نو هغه به زیات وي چې زه درته اوس ووایم، خو زه مطمئنم چې زموږ هغه دوستان به تاسو ته هغه DVD درکړي چې قرآن عظیم شان د الله جل خبرې دي. نو زه که تا ته په دې باندې بحث وکړم تقریبا که لنډ ځواب درکړم 25 منټه وخت نیسي، خو زه به یې دې پوښتنې ځواب درکړم. نو خیر په لنډو کې به یې درته ووایم. که زه دا پوښتنه د یو عیسوي څخه وکړم یا د هغه یهودي څخه وکړم یا د هر چا څخه چې وکړم چې که چیرته تا ته یو څه درته راوړي، داسې یو څه درته راوړي چې هغه په ټوله نړۍ کې هیچا هم نه وي لیدلی،